قارون د موسی علیہ السلام قریبی رشتہ دار دی. بعض مفسرین لیکي د تره زوی دی. او خو دا خو قانون دی چې یو خپل خدای ښه کړي نو د دې نورو بدي شي. بیا دا بغض او حسد خو په رشته کې خامخی. موسی علیہ السلام له الله ډېر عزت ورک او مالدارم دومره نو. ټول قوم یې تابع شو، پیغمبري الله ورکړه. قوم به د هغه په حکم ښکته پورته کېده. قارون نه دا برداشت نشو کېدی چې دا ولې زما خو دومره مال دی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د هغه د خزانو کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. کنجي د یوې خزانه کې دننه څومره مالي، ته اندازه لګوه چې کنجانې دومره دي لتنو بالعصبه چې یو لویې ډلې ګرځوي، نو چې خزانې به څونه او خزانو کې مال به څونه. نو په موسی علیہ السلام الزام ولګا، مستی خوار چا کی وی کړ، الزام په لګاو په موسی علیہ السلام. او یو خزه ولمسوله طالب د دومره پیسې درکم. او چې کله موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته تقریر شروع کی تب پاسه او تب دوی چې خلکو ته تقریرونه کې او ما سره دی ګناه کړی. بس دا خبره خو د موسی علیہ السلام د پر تبی وا کدا خبره شوی. موسی علیہ السلام لګیا دی او تقریر کوي بنی اسرائیل ته دغه خزه پاسې ده. او چې څنګه پاسې ده او کېناسته او بیا پاسې ده، بعضې مفسرین وایي دا خبره د خولې نه وویسته او بعضې وایي د خولې نه نه ویستې، خو موسی علیہ السلام په پیښ و. څنګه پاسې دی؟ وایه صاحب زه پاسېدم یو خبرې له خو بس زه معافي غواړم نه کوم. ویارې د هغه وخت سره او څوک وایي نه خبرې وکړه. او موسی علیہ السلام چې څنګه خبره وکړه خلک هم حیران دي چې ته موږ ته څه او دا کیسه. نو موسی علیہ السلام ورته وایي په هغه اسمانونو او دا ځمکې چې پیدا کړي په هغه رب د قسم یې رښتیا ووایه. نو په رپېدو شوه، په لرزان شوه، وایي زه معافي غواړم، ما غلطه وکړه، دا قارون ماله پیسې را کړي، دولت یې را کړی. وایي خذهو، ځمکې ته وایي خذهو، ونیسه، راګیرې الله تیره ونیسه، ځمکې ته یې وایي راوینیسه، خذیه وایي راوینیسه، ځمکه وشتېده او دې پې ننوت او د چغې جوړې کړي موسی علیہ السلام ته معافي غواړم معاف مې که. خو موسی علیہ السلام خو هم غصناک، خو په پیغمبرانو کې جذباتي و، لږ غصناک زیات. رو 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 ځمکه رانیسي ګیټو پورې، کونډو پورې، نامه پورې، مری پورې رو رو لاندې کېږي. رو رو دې چغې وایي. اوس ځکه نو اوس د تا دولت بچ کي، ځکه نو اوس د تا خپل نوکران بچ کي، ځکه نو اوس د تا خپل مال د خدای د قهر نه بچ کي. چغې وای 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 اخره کې راخ کا غیبه کړ. او نبی علیہ السلام فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته د قارون ذکر نشته په حدیث کې، خو علما وایي دا چې قارون مراد دی چې د اوسم په پونده باندې تاویږي او رو رو لاندې روان دی. الله ولو سم په ځمکه کې سزا ورکوي رب العالمین. او د چغې والی موسی علیہ السلام ته چې معاف مې که بیا به نه کوم، غلطي مې کړې ده. رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته وایي ویلې چغې درته وویل تا خواړو معاف نه که الله زه خو یې برباد کړی وما که تا مې مدد نه وی کړی. ځکه د یو عالم په جامه، د پیغمبر په جامه، د یو واعظ او د داعي په جامه چې دا پرېوته د هغه خبرې بیا څوک چاته مني، زه خو یې برباد کړی خو تا مې مدد و. او الله ګورې مدد کوي، قسم دی چې الله دې موقع په موقع مدد کوي. د حضور پاک مبارک یو د زمانې نه پس چې دا کم خلق دی هغې د تابعین وایي، صحابو نه پس یو تابعی چې ته په جهاد کې یو عیسائی بادشاه ونیو او چې څنګه یې ونیو دا ډېر بهادر او د مسلمانانو د فوج جرنیل و، چې څنګه یې ګیر کا نو هغه عیسائی بادشاه فیصله وکړه چې دا به وجنو. نو هغه ته وزیرانو مشوره ورکړه چې صاحب دا ډېر بهادر سړی دا مه وجنه، د باندې محنت کول پکار چې دی عیسائی شي. نو که دی عیسائی شو نو دی به مونږ له ډېر کار وکړي. یو خو د مسلمانانو د هر څه نه خبر دی، مونږ ته به د هغوی بلا رازونه راکړي. او بل دا دی چې ډېر بهادر دی، نو مونږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کړو، مونږ له به فوج له تربیت راکړي او مونږ له به عسکر او فوج مضبوط کړي. نو داسې زر یې مه وجده. هغه عیسائی بادشاه
وی یاره دا خو چېته خبره مو کړله زه جیل کې واچوې او نصیحت محنت پې کوو که چېرته دی عیسائی شو مونږ له به ډېره فایده واقعي راکړي بهادر سړی دی ولې وجنو که نه کېده بیا به مړ کړو نو دې بادشاه راوغوښته هلکه ته خو مونږ نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې زه تا وجنم نو سخت دې وجنم په سخته سزا خو دې ملګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زمونږ دا دین خو اسمان والا دین مونږ خو عیسی علیه السلام منو او مونږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه یې وکړل هغه وی چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بلکل یې منم خو په دې حیثیت چې د الله یو ښکلی پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی په دې حیثیت نه چې دا د خدای زوی دی یا خدای دی زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کمې زیاتې کمې کړي دي نو نه منم وی خب په دې چې ونه شوه نو بیا ورته وایي چې زه دله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم وی داسې نه کېږي بادشاه یو ځل کور پریشانه ناست دی د عیسائی بادشاه چې دا سړی خو په یوه نه کېږي دله زه څه سوچ وکړم چې دې عیسائی کړم او که مړی کړمه نو هم ډېر لوی سړی دی داسې بې ځایه وجل یې نري پکار نو د دې بادشاه یو لور وه بادشاه ته بابا ولې پریشان یې ای بچې دقه رنګ یو د مسلمانانو یو جرنیل ګوتو له راغلی دی نیولې مو دی او ما وجه خو ما ته قوم وی چې مه وجنه دې کوشش پې کوو که دې عیسائی شي نو مونږ له به ډېره فایده را کړي اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دې بادشاه ته وایي وی ما له صیب اجازت را کړه نو دې دله په یو څو ورځو کې دنه عیسائی کولی شي بچې داسې به وکړی چې وی او کوم به خو ماله به اجازت را کړې زه به دې په طریقه دوکه کوم وی ډېره ښه ده وی ښه یو کوټه کې واچوه او هغه کوټې ته به دله ډوډۍ اوبه چې څه ضروریات دي زه وړم بل څوک به نه وروړي د کوټې چابي به هم ما سره وي بل چا سره به نه غټه پنجره تې تا وکړه چې هم نه تښتي د هغې چابي به ما سره وي ډېره ښه ده د بادشاه دا لور وم ډولی او ډول سنگار به یې وکړ ځان به یې خشته کړ او ځان سره به یې میوې واغېستې ډوډۍ به یې واغېسته څیزونه به یې واغېستل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کوم قیدي دی هغه له به یې یوړل او ته به یې مخکې کېښودل ورته به ناستم وه خبرې به یې مو سره کولې مطلب یې دا و چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره یې مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکړم او یې ځان ته را مایل کړم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کړم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دې تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان د اړو توجه دې ښځې له نه ورکوله دې جنۍ ده او دا هر ځل راځي او تاویږي ورسره او خبرې هم کوي او ځان ته مایل کوي خو هغه ته اړو توجه نه ورکوي مخ ته واړوي ځمکې ته ګوري 40 ورځې دې جنۍ دا عمل وکړه 40 دن 40 ورځې پس دا جنۍ دی دته وایي د تابعی مسلمان تا وی ته انسان یو که څه بله بلې ته څه شی وی یو زه خو انسان یم وی انسان ته ګوره داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی یم او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې راته ښه مزېدار ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري که په دې شکل دی یو دیوال ته مخامخ وم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي ته څنګه انسان یې خواهش لرې که نه لرې بلکل لرم داسې خواهش لرم چې داسې خواهش اړو د چا شته نه ښځه رانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبې نو ما ته ولې نظر نه کوې الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د دې مخلوق رب دی هغه نه یریږم الله کم دی جنې ته الله کم دی تا الله ویني تا تخکاری تا ویني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زما الله هغه دی چې زینینم او ما وینم زینینم ما وینم ما تخکاری نه زینینم
ما ته نه ښکاري او زه ورته ښکارم او زما هغه الله دی چې ما رانیوي شي ان بطش ربک لشدید ما ته قرآن و چې ستا د رب گرفت ډېر سخت دی هغه الله خفه کېږي دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یریږم دا جینۍ وی ښه داسې هم شته وی او وی ستا د ایمان دی وی دا دې ما ته وښایه ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي زه ته نه یریږم ما ته هم د ایمان وښایه هغه جینۍ الله په څلوېښتم ورځ مسلمانه کړه اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې له تلې ستاسو ځای کم ځای دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم ځای دی پلان کې دی وی زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده اوس جینۍ ورته اوس 40 دن لګېدلی وه چې په ده ګناه وکړي اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وی ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي په دغه طریقې هغه تابعین و ستا جینۍ په خپله مسلمانانو له لاړه هلته ایمان راوړو الله تعالی ورته ایمان ورنصیب کړو د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی ډېر عجیبه دی نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي وی ګوره ډېرې چغې درته وغالې وی الله زه خو برباد کړی که تا مدد نه وی کړی زه خو غرق کړی وم خو تا مدد وکړه بچ شو نو ما چېته معاف کو الله څه وایي وی که ما ته یو چغه م والې وه ما معاف کو بېوقوف تا ته چغې والې که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې وه چې یا الله ما بچ کې نو ما بچ کو اے مسلمانانو الله ته چغې وهه دا د خدای قهرونو غضبونه او په مختلفو شکلونو کې په موږ را روان دي